أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، تیره هفته اکثریتو به دا خبر لوستلی وي. دغه رسنیو کې ډیر ښکته پورته کېده دا خبر چې په ایټالیا کې یو شخص په خپل کور کې وفات شوی او د ده په مرګ باندې 2 کاله تیر شوي، مګر په 2 کالو کې د ده د مرګ څخه هیڅوک خبر نه لري. دی په خپل اشپزخانه کې ناست دی، چای څکي یا ډوډۍ خوري، هر شی چې کوي په چوکۍ باندې ناست دی. په همغه چوکۍ باندې وفات شوی او همداسې ناست پاتې دی او بدن یې وچ شوی، ځکه 2 کاله کافي عمر دی. وچ شوی او دی په چوکۍ باندې همداسې وچ کلک ناست دی. کوم کور کې چې دا سړی وفات شوی، دغه کور د خرڅ کړی په بل چا باندې، مګر هغه سړی سره شرط دا یې ښودلی و چې تر څو زه ژوندی یم زه به دې کور کې اوسېږم، هر کله چې زه وفات شوم دا کور به تا ته انتقالېږي. نو د هغه سړي په قول هغه به هم داسې 6 میاشتې 7 میاشتې وروسته یو زنګ درته وهه. هغه وایي چې ما هم دا 2 کالو کې زنګ ورته نه دی وهلی. بالاخره باد او طوفان راځي، په دغه کور کې یو ونه ده، هغه ونه چپه کېږي، غورځېږي. همسایګان هغه ته زنګ وهي چې دا کور چې تا اخیستلی ونه یې غورځېدلې ده راشه. دی د ونې اصلاح کولو دپاره یا پورته کولو دپاره راځي، خو چې کور ته ننوځي ګوري چې د کور پخوانی مالک چې ده ترېنه کور اخیستلی مړ په چوکۍ باندې ناست دی، وچ شوی دی. دا لومړنۍ قضیه نه ده چې موږ او تاسو یې اورو او ګورو. زمونږ او تاسو خواوشا کې همدلته ملبورن کې قریبا 2 کاله یا 2.5 کاله یا 3 کاله مخکې زمونږ او تاسو د افغاني ټولنې یو زنانه وفات شوې وه. تقریبا 25 ورځې په هغې باندې په کور کې تېرې شوي، مګر هېڅوک ترې خبر نه لري. بې کسه هم نه وه چې څوک نه لري. که موږ او تاسو غیر مسلمانان وګورو خو اولاد نه لري یا اولاد خپل کار پسې تللی، یا مور یا پلار یوازې پاتې شي، زنانه یوازې اوسېږي بیچاره. مګر دې اولاد هم درلوده، لور هم درلودله، زوی هم درلوده، هغو کورنۍ هم درلودله. په دې معنی چې 25 ورځو کې د دې پوښتنه چا نه ده کړې. مړه شوې ده او هېڅوک ترې خبر نه لري، تر څو چې همسایګانو د بدبویۍ شکایت کړی، بیا پولیس راغلی هغه جسد انتقال کړی. دغه ډنډینانګ پولیس سټیشن کې یو پولیس دی، هغه موږ ته یو ورځ د خپل جریانات چې ځینې مسایل دوی ګوري په سترګو باندې، هغه کیسه کوله چې 2 نفره په یو کور کې اوسېږي. دا یو سړی په خپل د کوچ باندې یا چوکۍ باندې ناست دی، ریموټ یې په لاس کې دی، تلویزیون ګوري. همدغه حالت کې دی مړ شوی او داسې مړ شوی چې دا ریموټ یې په لاس کې پاتې دی او دا سترګې هم خلاصې دي تلویزیون طرف ته، او تلویزیون هم چالان دی. د ده دا بل ملګری چې ده سره په همدغه کور کې په بل اطاق کې اوسېږي، یو دهلیز دی، 2 اطاقه لري. دی هر ورځ کور ته ځي او راځي، خپل کار ته ځي، کار څخه بېرته راځي. دا سړی ګوري چې په چوکۍ ناست دی، تلویزیون ته ګوري، خو دی فکر کوي چې دی همداسې ناست دی. خو 1 ورځ 2 ورځې 3 ورځې قریبا 12 ورځې تېرې شوي دي. 12 ورځې وروسته دغه ملګری چې ورسره اطاق کې اوسېږي دی ځان ته کافي جوړوي، د پسې غږ کوي چې فلاني تا ته هم کافي جوړ کړم، هغه غږ نه کوي. بیا ورته غږ کوي چې تا ته هم کافي جوړ کړم، دی بیا غږ نه کوي. خو 3-4 واره غږ یې چې کړی هغه جواب نه ورکوي. بالاخره راځي دا کافي ورته داسې وړاندې کوي چې دا کافي د واخله خوځوي، هغه چې خوځوي سړی راغورځېږي. نو په یو کور کې 2 نفره سره اوسېږي، خو د بل د مرګ نه هم خبر نه دی چې دا زما ملګری مړ شوی دی. دغسې حالاتو ته چې موږ او تاسو ګورو، که یو سړی مؤمن او مسلمان وي او اندک د خپل ایمان ته خپل د دین د ښکلا او محاسنو ته فکر وکړي، نو د اسلام نعمت موږ او تاسو ته معلومیږي.
چې اسلام څومره ښکلی دین دی او څومره یو ستر نعمت دی د الله سبحانه وتعالی له لورې، چې موږ او تاسو ته په همدردۍ باندې، شفقت باندې، مهربانۍ باندې، صله رحمۍ باندې، یو بل احوال اخیستلو باندې، نه دا چې هغه ټولنیز روابط برقرار کړي، موږ ته عبادت ګرځولی. که ته د یو مسلمان پوښتنه کوي دا تا دپاره غټ عبادت دی. که ته د مور او پلار خدمت کوي د الله سره، د الله د عبادت څخه وروسته چې نږدې یا محبوب ترین عمل چې پرې الله ته انسان نږدې کېږي د مور او پلار خدمت دی، د مور او پلار احوال پرسی ده. مګر متاسفانه چې نن وخت کې یو تعداد مسلمانان دې ته پرمختګ وایي، یوازې اوسېږه، لور یو طرف ته ځي بل طرف ته، د هر چا څخه ځان وشکوه، زه یوازې اوسېږم، خپل ازادي لرم، خپل ازادي غواړم. غربي فرهنګ، غیر اسلامي فرهنګ به تعقیبوي په خپل ټولو ژوند، د ژوند په ټولو بڼو کې. په دې به ابتدا کې افتخار هم کوي چې دا د زه خپل ازادي لرم، زه شخصي ازادي لرم، زه دا رقم ژوند کوم، دا رقم ژوند کوم. دا ځواني به هم یو مرحله لري، یو مدت به لري، یو وخت کې سړی اړتیا پیدا کوي، بل ته ضرورت پیدا کوي، د یوازیتوب احساس کوي، نو بیا په هغه وخت کې بیا څوک نه وي چې د لاس ونیسي. سورت النساء کې غالبا 14 آیت دی. په دغه آیت کې الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو ته ډیر جامع ارشاد فرمایي چې دغه آیت د مفسرینو په نسبت باندې د 10 وصیتونو په آیت مشهور دی. 10 وصیتونه د الله، یعنی 10 اوامر چې بنده ته کوي. په دې اوامرو کې لومړی قدم کې الله عزوجل فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تاسو یوازې د الله عبادت وکړئ، د الله د اوامرو عبادت وکړئ، اطاعت وکړئ، داغه د نواهیو څخه ځان وساتئ. ولا تشركوا به شيئا، الله سره هیڅ څوک شریک مه نیسئ. نه د الله په اسماءو کې شریک، نه د هغه په صفاتو کې شریک، نه هغه سره په ربوبیت کې شریک، نه هغه سره په الوهیت کې شریک. په هیڅ شي کې الله سره به شریک نه ساتو. حتی دغه ریاکاری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته فرمایي چې د ریا د انسان په بدن کې داسې وي لکه د میږي حرکت، چې دا میږي په ځمکه حرکت کوي، ته اصلا احساس نه کوي. که دلته 10 میلیونه میږیان هم حرکت کوي، ته په احساس نه کوي. یعنی دغه ریاکاری هم د انسان په نفس کې موجوده وي، خو انسان احساس نه کوي چې زه ریاکار یم یا ریاکاری کوم یا خودنمایي کوم. مګر همدغه ریا عمل بربادوي، او ریاکاری په عبادت کې الله سره شرک دی. ځکه ته دغه عبادت چې باید د الله دپاره وای، ځان سره بنده شریک کوي چې فلانې مې وګوري، خلکو ته داسې معلوم شم، خلک راته به داسې ووایي چې دا فلان فلان دا رقم دی. نیت کې د بدلون راځي. نو ځکه الله عزوجل فرمایي چې ولا تشركوا به شيئا، الله سره هیڅ شی شریک مه نیسئ. که هغه بت پرستي ده، که هغه دعا ده د غیر الله څخه، که هغه د قبر څخه غوښتنه ده، که هغه قبر ته طواف کول دي، که هغه شرک کول دي، که هغه ریاکاري ده، دا ټول په شرک کې شامل دي. فقط خالص د الله عبادت، کامل اخلاص، خشوع او عاجزۍ سره. ځکه الله عزوجل سوره بینه کې فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تاسو ته امر نه دی شوی، یا انسانانو ته امر نه دی شوی، مګر دا چې دوی خالص د الله عبادت وکړي، صفا عبادت د الله دپاره، چې هغې کې نه ریاکاري شته، نه خودنمایي په هغې کې شته، نه په هغې کې شرک شته، هېڅ نیت بلته نه لري ګډ د الله د عبادت څخه. دغه ماده چې هغه خشوع او خضوع دی او د عبادت لذت دی، زمونږ او تاسو په زړونو کې نن نشته. ځکه زمونږ ذهنونه مشتت دي، د دنیا محبت د طاعت په ځای کې ځای په ځای شوی دی، چې په منځه باندې ودرېږو شیطان موږ ته د دنیا ټول هغه مسایل ذهن ته راولي. کله به د کورونو حساب کوو، کله به د بانک حساب کوو، کله به د پیسو حساب کوو، کله به د ژوند د مشکلاتو حساب کوو. دا مونږ زمونږ دپاره د حساب او کتاب ښه فرصت دی چې په همدې کې خپل حساب وکړو. ځکه څوک د مزاحمت نه کوي، څوک در سره خبرې نه کوي، بس خپل حسابونه پکې کوه. ورپسې الله عزوجل بیا دوم وصیت چې موږ او تاسو ته فرمایي وبالوالدین احسانا. تاسو ته امر شوی چې مور او پلار سره احسان وکړئ. دغه درې قصې چې ما تاسو ته ابتدا کې وکړې، نو اوس موږ ته د اسلام دغه محاسن او ښکلا معلومیږي. وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره نیکي وکړئ. دغه احسان څه معنا لري؟ د احسان لفظي معنا نیکی کول دي. الله عزوجل دغه نیکی مشخص کړي نه ده چې ته مور او پلار سره څه باید وکړي. دا یې درته نه دی ویلي چې ته د خپل معاش څخه په میاشت کې $500 پلار ته ورکړې یا مور ته ورکړه.
یا دا نه دی ویلي چې مور پلار ته دوا واخله یا د مور پلار یو ټلیفوني پوښتنه وکړه، نه، احسان ورسره وکړه. احسان عام لفظ دی، هر نیکی ته شامل دی، په هر معنا، په هر شکل، په هر ډول چې ته دوی سره نیکی کولی شي دغه نیکی به کوي او همیشه به کوي. یو ورځ دپاره نه ده، دوه ورځې دپاره نه ده، تر څو چې تا کې دغه توانمندي شته، تا کې دغه روح او نشاط شته او مور او پلار د ژوندی دی او وفات شي، د وفات څخه وروسته هم به ته ورسره نیکي کوي. نو دغه د احسان لفظ الله عزوجل د نکرې په سیاق کې ذکر کړی. نکره په دې معنی چې هر قسم احسان مشخص شوی هم نه دی او محدود شوی هم نه دی. ځکه بیا مفسرین د احسان په معنا کې فرمایي چې دغه احسان څه معنا لري. نو د احسان په معنا کې بیا دا وایي چې ته به مور او پلار سره د هغو سره نیکي کوي، هغو سره به عطف، شفقت او مهربانۍ څخه کار اخلي، د هغو خبره به منې، اطاعت به کوي، خو په روا کار کې، ناروا کار کې به خبره نه منې. هغه کار کې چې ګناه وي د هغو اطاعت به نه کوي. همدارنګه خپل مال به په دوی باندې خرج کوي، خپل مال به په دوی باندې خرج کوي، ځکه ته او ستا مال د پلار ملکیت یاستئ. د حدیث په رڼا کې خپل مال به په دوی باندې خرج کوي او دوی سره به همیشه د نرمۍ څخه کار اخلي. خپل ځان به د هغو په مقابل کې ټیټ احساسوي، ولو که ته په هره رتبه کې، که ته هر څومره سرمایه‌دار یې، که هر څومره منصبدار یې، که هر څوک یې، مګر د مور او پلار په مقابل کې ته هماغه اولاد یې، ځان به د اولاد حیثیت ځان ته ورکوي، په هغو باندې به پورتوالی، تکبر، غرور نه کوي. نو دا د آیت مفهوم دی. همدارنګه ځینې مفسرین دا فرمایي چې که چیرې دغه د مور او پلار سره احسان او نیکی د الله په دې حکم باندې فرض هم نه وای، نو د انسان غیرت، د انسان مروءت او د انسان فطرت تقاضا کوي چې مور او پلار سره باید نیکی وکړي. هغه مور او پلار چې ته هغو زیږولی، ته د هغو نطفه، د هغو د نطفې څخه الله عزوجل ته دغسې ښکلی مخلوق پیدا کړی، بیا مور په تا باندې څومره مشکلات ګاللي دي، په کوم مشکلاتو یې ته زیږولی، څومره په مشقت سره یې ته لوی کړی، تا باندې څومره هغو بېخوبي کړې ده، ستا مرستا کې څه مشکلات هغو ګاللي دي، ستا په تربیت او پالنه کې څه کارونه هغو نه دي کړي، هغه ټول باید هیر نه شي. نو ځکه مروءت او شخصیت او د انسان فطرت تقاضا کوي چې باید مور او پلار سره نیکي وشي، ولو که فرض هم نه وي. اوس خو فرض دی د الله په حکم سره. همدارنګه د والدینو احسان پر بنده باندې او د والدینو انعام او نعمت پر اولاد باندې د الله د نعمت څخه وروسته دوم نعمت دی. یعنی څومره انعام چې الله عزوجل پر تا باندې کړی، د الله د انعام څخه وروسته د مور او پلار انعام او احسان دی پر تا باندې. ته هیڅ کله د مور او پلار انعام او احسان نشي پوره کولی که هر څومره خدمت د هغه وکړي. ځکه د یو حدیث په رڼا کې داسې ویل کېږي چې یو انسان، یو زوی، اولاد، مور، زوی یا لور، د خپل مور او پلار حق هیڅ کله نشي پوره کولی. که خپل ټول مال هم د هغو په خدمت کې مصرف کړي، که خپل ټول صحت هم د هغو په خدمت کې مصرف کړي، که هر کار د هغو په مقابل کې ته ترسره کړي، د مور او پلار حق نشي پوره کولی. فقط یو حالت کې د مور او پلار حق پوره کولی شي. هغه حالت څه شی دی؟ که چیرې ستا پلار یا مور غلام وي، ته هغه په خپل مال سره واخلې او بیا یې آزاد کړې، په دغه صورت کې ته د هغو حق پوره کړی دی. غیر د هغې نه ته د هغو حقوق نشي پوره کولی، ځکه ته خپل مور او پلار ته ازادي اخلي، که هغه د غلامۍ څخه اخلاصوي، خپل هغه ازادي، انسانیت ورته وربخي. په همدغه اساس باندې موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله عزوجل په قرآن عظیم الشان کې په ډېرو آیتونو کې همدغه حکم کوي چې تاسو مور او پلار سره نیکي وکړئ، مور او پلار سره نیکي وکړئ. بالخصوص هغه وخت کې چې ستا مور او پلار د عاجزۍ او د ضعیفۍ په مرحله کې وي، داسې مرحله کې وي چې هغو ستا خدمت ته، ستا اطاعت ته اړتیا لري، ستا نیکۍ ته اړتیا لري، حاجتمند دي. کله چې ستا مور او پلار ځوانان دي خو هغو خپل خدمت کولی شي، رسیدګي خپل ځان ته کولی شي، نو هغه وخت هم ته مکلف یې. مګر په داسې حالت کې چې هغو ضعیفان دي، د ضعیفۍ په حالت کې دي، نو ته باید د هغو خدمت وکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې فرمایي: راغم انف من ادرك والديه في سن الكبر فلم يغفر له بسببهما او كما قال عليه السلام. د هغه انسان پزه د پخاورو کې شي، دا یو نوع اخیره ده، د هغه انسان پزه د پخاورو کې شي چې د خپل مور او پلار یا یو د هغونه د ضعیفۍ په حالت کې، د مشرتوب او سپینګرتوب او بوډاتوب په حالت کې دوی ومومي او د هغو د خدمت په سبب د جنت ته داخل نشي.
نو دغه انسان چې نن وخت موږ او تاسو ځینې ګورو مور او پلار به په کوم حالت کې وي مګر دی به په کومه مستی کې وي په کوم غفلت کې وي اصلا بې پروايي په دغه حد پورې چې ما دا قصه ابتدا کې وکړه یعنی اوس په اسلامي ټولنه کې هم دغه حالت دی چې پلار به په کور کې مړ کېږي 2 کاله به په هغه باندې تیریږي 25 ورځې به تیریږي 12 ورځې به تیریږي مګر اولاد به خبر نه وي چې پلار مې مړ شوی یا مور مې مړه شوې ده متاسفانه اوس اسلامي ټولنه کې زمونږ او تاسو ټولنه کې هم تقریبا همدغه حالت ته انسانان په مخ روان دي مګر دغه ټولو عوامل یو طرف نه مونږ اولاد ته ګوته نیسو مګر بل طرف نه ګوته باید څلور ګوته خپل مور او پلار ته هم ونیسو چې تا په طفولت کې دغه خپل اولاد سره څومره کار کړی دی هماغه د حضرت عمر رضی الله عنه قصه بار بار چې موږ د مور او پلار خبره کوو ذهن ته راځي عمر رضی الله عنه ته یو پلار راغی شکایت کوي چې دغه زوی زما نافرمانی کوي اطاعت مې نه کوي ما ته بدره دی وای عمر رضی الله عنه سخت پکار شو یا څوک ولېګل ول دغه ځوان راوغړی ماته نو تر څو چې دا ځوان راته عمر رضی الله عنه د خپل دوره هم آماده کړو چې دی بسم وهم تربیت به ورکاو مرته چې کله دغه ځوان راغی عمر رضی الله عنه ورته فرمایي چې ته د پلار په مقابل کې ګستاخی کوي بیا ادبی کوي داغه خبره را دوي یادا کوي دا کوي د ځوان ورته ویل یا امیر المؤمنین ما ته اجازه راکوي چې اوسو خبره درته وکم ول اوه ول د اولاد حق په پلار باندې څه شدی عمر رضی الله عنه ورته ول چې خپل نوم ورته انتخاب کی سالم تربیت ورته ورکړي ادب ورته ورکړي دا او کدا څو شان ورته ویل د ځوان ورته ویل چې دا زما پلار زما په حق یو هم دا کار نه دی کړی زما نوم جعل اخودلې او جعل په عربي کې هغه چنجي ته وایي چې په ګندګي کې وي د انساني کثافت کې چې دا کوم چنجي وي دغه ته جعل وایي زما نوم جعل اخودلې دی او په عمر کې د ماته د سنې کلار نه د خودلې چې دا خلار دی خلار دی بهتر لار دی دا او کدا وکا او همیشه ما اذیت کوي او ما ته بدل دی وایو دا او دا خو بل اخر ټول شکایتونه ورته وکړ نو عمر رضی الله عنه د پلار ته وکتل والدین مکه چې په دې دوره باندې د زوی په زتا و هم زما مخ نه لاړ شي په عمر کې د اولاد سره هیڅ کار نه دی کړی بیا توقع بم دا لري چې اولاد باید زما خدمت وکړي اولاد باید زما خبر ومني اولاد باید دا وکړي اولاد باید دا وکړي مګر ولو که د مور او پلار څخه دغه تقصیر او کوتاهی هم شوی وي په اولاد باندې بیا هم فرض دی چې د مور او پلار خدمت وکړي مور او پلار سره دغه نیکی باید وساتي ځکه الله عز وجل قرآن عظیم شان کې بل آیت کې فرمایي وان جاهداك على ان تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا کستا مور او پلار مشرکان هم وي کافران هم وي مسلمانان نه وي فقط د کفر خبره به نه مني ناروا خبره کې به اطاعت نه کوي مګر په دنیا کې به ډیر نیک چلند ورسره کوي ډیر زیات نیکی به ورسره کوي هیڅ کله به مخالفت په دنیوي امور کې نه کوي خدمت به کوي همدارنګه بل حدیث شریف مونږ تاسو دا بار بار تلاوت کړی چې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد تراغی منبر باندې خطه په دغه لومړي پای باندې چې په خکه خدای ویل امين په دوم باندې قدم کې خود بیا ویل امين په دریم باندې قدم کې خود بیا ویل امين کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه واعظ او نصیحت او ارشاد خلاص شو صحابه ول یا رسول الله نن د عادت خلاف تدریز الامین ویل هیڅ خبر هم نه وکړي چا دعا هم نه وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې جبرئیل علیه السلام ما تراغه او هغه درې واره دعا وکړه ما د هغه د دعا په مقابل کې امین ویل لمړی دعا یې دا و چې هغه انسان دی د الله د رحمت څخه لري وي چې د باندې د رمضان میاشت راشي او دای په دې میاشت کې دومره عبادت ونکړي چې د الله مغفرت وکړي یعنی په یو چا رمضان میاشت هم د غفلت کې تیر شي دته په رمضان کې هم مغفرت ونشي ما ولی امین بیا جبرئیل علیه السلام ویل چې هغه انسان د الله د رحمت څخه لري وي چې د مور او پلار د ضعیفۍ په حالت کې وي خدمت ته اړتیا لري او د هغو د خدمت په سبب د جنت مستحقونه ګرځي بیا ما ویل چې امین او دریم ځل رسول الله جبرئیل علیه السلام دا ویل چې هغه انسان د الله د رحمت څخه لري وي چې زمان نوم واخیستل شي او د په ما باندې درود ونه وایي یعنی هر کله چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم اورو باید صلی الله علیه وسلم ورسره ویل شي په هر وخت کې څوک خبرې هم کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم نوم اخلي باید صلی الله علیه وسلم ورسره ولوستل شي په همدې اساس باندې د مور او پلار د خدمت په اړه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره ټینګه توصیه کړې چې حتی که یو انسان جهاد ته ځي چې فرض دی جهاد ته به نه ځي د مور او پلار د اجازې نه غیر حتی صحابي راضي رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اجازه غواړي چې رسول الله ما ته اجازه راکړه چې جهاد کې اشتراک وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې آیا مور او پلار
یا یو د هغو نه ژوندي دي؟ دی ورته وایي چې هو یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ففیهما فجاهد، ستا جهاد د مور او پلار خدمت دی، د مور او پلار په خدمت کې جهاد وکړه، هغې کې کوتاهي مه کوه، تا ته به الله سبحانه وتعالی د جهاد اجر په کور کې درکړي. هغه مجاهد چې په سنګر کې دی مشقات به تحمل کوي، لوږې به تېروي، تندې به تېروي، وژل کېږي به، زخمي کېږي به، ډېر مشکلات به ګوري، مګر ته به کور کې په خپل بستر کې فقط د مور او پلار خدمت به کوي، تا ته به الله عز وجل همغه اجر درکوي. د مور او پلار په حکم کې رضاعي مور هم شامله ده. که یو انسان رضاعي مور لري د هغې خدمت هم واجب دی په انسان باندې، ځکه هغه هم د مور حکم لري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د حلیمې رضی الله عنها ډېر خاص احترام کو. حتی یو روایت کې سیرت کتابونو کې دا لیکي چې یو ورځ حلیمه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغله په داسې وخت کې چې خدیجه رضی الله عنها سره نکاح کړی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته 40 پسونه ورکړل اکرام. کله چې بیرته تلله 40 پسونه یې ورته ورکړل، ځکه دا ویل زما رضاعي مور ده. بل ځل چې بیا راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل هغه صادر مبارک ورته وغوړو، هغې په هغې باندې کېنوله. هغه ځینې خلکو چې نه پېژندله ویل چې یا رسول الله تا خو د دغه بوډۍ دومره اکرام وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا زما رضاعي مور ده. همدارنګه په دې اساس باندې نور روایتونه هم ډېر دي. نو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی لومړی وصیت مونږ او تاسو ته دا کوي چې الله سره شرک مه کوئ. دوهم وصیت یې همدا دی چې د مور او پلار سره نیکي وکړئ، د هغو خدمت وکړئ. دریم وصیت چې فرمایي بیا هغه دا دی چې وبذل قربه، تاسو نیکي وکړئ، تاسو احسان وکړئ خپل او خپلوانو سره، اقاربو سره. ځکه مور او پلار خو هغه څوک دي چې په تا باندې د هغو خدمت فرض وته زیږولی په یو کور کې ورسره لوی شوی، مګر اقارب ستا عمه ده، ستا خاله ده، ستا ماما ده، ستا کاکا ده، کاکا زوی ده، ماما زوی ده، دغه اقارب او خپل او خپلوان چې دي. مګر متاسفانه زمونږ او تاسو ټولنه کې یو تعداد نن وخت کې هر چا سره به جوړ وي خو د کاکا زوی سره وران دی، هر چا سره جوړ دی خو مګر کاکا سره وران دی، هر چا سره جوړ دی وراره سره ورور سره وران دی. حال دا چې الله عز وجل په مونږ دا فرض کړی دی چې وبذل قربه، اقاربو سره خپلوي وساتئ، صله رحمي وساتئ، د یو بل احوال واخلئ، د یو بل پوښتنه وکړئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیت په تفسیر کې فرمایي من اراد ان یبسط له فی رزقه وینسأ فی اثره فلیصل رحمه. که څوک غواړي چې عمر یې اوږد شي او د ده یاد ژوندی پاتې شي د مرګ څخه وروسته، دی د صله رحمي وکړي، خپله خپلوي د وساتي نورو دوستانو سره. نو په همدغه اساس د خپلوانو سره صله رحمي ساتل دا هم په دغه آیت باندې فرض دي. بیا رسول الله عز وجل فرمایي والیتاما والمساکین، تاسو نیکي وکړئ یتیمانو سره او مسکینانو سره. یتیم هغه څوک دی چې پلار یې په طفولت کې د لاسه ورکړی وي، پلار یې وفات شوی دی، که هغه نجلۍ وي که هلک وي، دې نه مخکې چې بالغ شي د یتیم حکم لري. یتیمان په جاهلیت ټولنه کې هغه کسانو چې خپل حقوق د لاسه ورکړي وو، هیڅ چا به دوی سره مرسته نه کوله، هر چا به په دوی باندې ظلم کوه. هماغه د جاهلیت دوره زموږ او تاسو ټولنو کې هم په یو تعداد کې اوس هم شته. لومړنی ظلم چې په یتیم باندې کوي کاکا دی، ورور وفات شي د هغه یتیم مال کاکا په تسلط کوي. بیا وروسته چې هغه یتیم خپله ادعا کوي چې زما حق راکوئ، ته خو مال وی کړی، تا باندې خو ما دغه مشکلات لیدلي دي، په تا باندې مې تعلیم کړی دی او دا مې کړی دا مې کړی، حال دا جهل ته لجري به ځمکه به تې کسب کړي وي. نو په جاهلیت کې به هم په همدغه یتیمانو باندې ظلمونه کېدل، ځکه الله عز وجل امر کوي، توصیه کوي چې یتیم سره تاسو نیکي وکړئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې انا وکافل الیتیم فی الجنة کهاتین. رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه ګوتې مبارکې سره یو ځای کړې دا رقم، او صحابه ته وویل چې زه او د یتیم پالونکی په جنت کې سره دا رقم یو، یعنی هغه انسان به ما سره په جنت کې ډېر نږدې وي. بل حدیث شریف کې مفهوم داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې د الله دپاره د شفقت او مهربانۍ لاس د یو یتیم په سر باندې کش کړي، د ده لاس لاندې چې هر څومره ویښتان راځي د هر ویښته په سبب الله عز وجل دته حسنات لیکي. فقط نیت باندې ته د باندې رحم کوي، شفقت کوي، لاس په د شفقت ور باندې کش کوي، ته الله عز وجل د ویښتانو په اندازې باندې اجرونه حسنات درکوي. همدارنګه د مسکینانو حق فرض دی په موږ تاسو باندې. په ټولنه کې خوا او شا کې بل ځای کې یو مسلمان انسان ګورو چې هغه مسکین دی، محتاج دی، باید د هغو لاس ونیسو، هغو سره مرسته وکړو چې د هغو بدیل موږ تاسو بار بار ویلي چې الله عز وجل څومره ورکوي. بیا الله عز وجل فرمایي پنځم وصیت یا شپږم والجار ذی القربه، تاسو نیکي وکړئ او همکاري وکړئ، مرسته وکړئ هغه همسایه سره چې هغه تاسو ته نږدې دی. یو کور کې اوسېږي ستا نږدې همسایه دی، بیا دویم همسایه دی، بیا دریم همسایه دی، حتی د ځینو احادیثو په رڼا کې تر 40 کورو پورې ستا همسایه‌توب شامل دی.
مګر اولویت د هماغه همسایه دی چې هغه تا سره ډېر نږدې دی. عایشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه، یا رسول الله زه دوه همسایهګان لرم، کوم یو سره ډېره صله رحمي وکړم، کوم یو سره ډېره نیکي وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د هغه دروازه تا ته ډېره نږدې ده، هغه اولویت لري. په همدارنګه ترتیب سره هغه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث شریف کې هم فرمایي چې جبرئیل علیه السلام به چې همیشه ما ته راته د همسایه د حق توصیه به کوله چې همسایه سره نیکي وکړئ. وایي زه دومره ډېر مې د جبرئیل علیه السلام څخه د همسایه د حق په اړه واورېدل چې ما ګمان وکړه چې هسې نه چې د همسایه د انسان څخه میراث واخلي، میراث کې ورسره شریک نشي. نو د همسایه حق هم الله عز وجل دلته ذکر کوي. بیا فرمایي اتم حق کې والصاحب بالجنب، تاسو نیکي وکړئ هغه ملګري سره چې هغه تاسو سره نږدې دی. صاحب بالجنب، جنب نږدې ته وایي چې تاسو سره ډېر نږدې دی. نو د دې مطلب دا دی چې تاسو سره په سفر کې یو سړی دی، تیاره کې ناست دی، په یو چوکۍ کې تاسو سره یو سړی ناست دی، نو د هغه حق به ساتئ، د هغه رعایت به کوئ، د هغه خیال به ساتئ. که یو سړی تاسو سره یو درسي حلقه کې یو ځای دی، دا صاحب بالجنب دی. که یو سړی تاسو سره په دفتر کې کار کوي، دا صاحب بالجنب دی. که یو سړی تاسو سره په مارکیټ او دکان کې کاروبار کې شریک دی، دا صاحب بالجنب دی. یعنی هغه څوک چې تاسو سره په روزمره کاروبار کې یا سفر کې یا یو ځای کې یا حتی په ولاره کې قدم وهي، قدم وهلو کې تاسو سره یو ځای وي، نو دغه انسان حقوق ساتل هم په موږ تاسو باندې فرض دي. حتی علما بیا دا هم وایي چې صاحبت بالجنب کې زوجه یا میرمن هم شامل ده، ځکه دا همیشه ستا تر څنګ وي، کاغه د خوب وخت دی، کاغه کور کې دی، که هر وخت دی، دا صاحبه بالجنب دا تاسو سره وي، نو دغه حقوق هم په موږ تاسو باندې فرض دي. بیا الله عز وجل نه هم کې فرمایي چې وابن السبیل، مسافران، د مسافرانو حق باید وساتل شي. او بیا اخره کې فرمایي او ما ملکت ایمانکم، هغه کسان چې تاسو په اختیار کې دي، تصرف کې دي، ته دغه رئیس یې، ته دغه امیر یې، ته دغه مدیر یې، ستا ما تحت کسان چې کار کوي. په لومړي قدم کې دی کې غلامان شامل دي، مګر اوس هغه غلامي نشته. نو ځکه مفسرین به د دې تفسیر دا کوي چې هغه کسان ستا ما تحت دي، ستا لاس لاندې کار کوي، نو د هغو حقوق به په ښه شکل باندې ادا کوي او د هغو حقوق باید وساتل شي. نو په همدغه اساس مسلمانانو ما ابتدا کې دا خبره وکړه چې د اسلام نعمت هغه نعمت دی چې انسان که لږ تأمل ورته وکړي د دې خوږوالی ورته معلومیږي. نو د مور او پلار خدمت کول او د دغه نورو کسانو چې 9 کسان یاد شول، د دوی خدمت کول، دوی سره نیکي کول، دوی سره احسان کول، دا ولو که فرض هم دی، انسان پر الله ته نږدې کېږي، مګر دا د یو ټولنې د ثبات سبب هم ګرځي چې په ټولنه کې تعاون، همکاري، د یو بل سره روحیه، د یو بل نه خبرداری، دا هم په دې کې پیدا کېږي. نه داسې چې خدای نخواسته یو سړی په خپل کور کې مړ کېږي او 2 کاله په هغه باندې تېرېږي او بل انسان د هغه څخه خبر نه وي. الله عز وجل موږ تاسو ته توفیق نصیب کړي.